پښتانه داسې پنجابیانو کې ښکاره لیده شي پښتانه داسې پنجابیانو کې ښکاره لیده شي لکه تیاره کې چې ښکارېږي د بجلیو رڼا. اختر مو هم مبارک شه. ستاسو د هم مبارک شي، ټولو هیوادوالو د مبارک. الحمدلله ډېر خوندور، ډېر په خیر تېر شو. د امن په فضا کې و. درنو لیدونکو د ټولو مننه چې راسره یاستئ. لکه څنګه چې په تصویر کې وینئ تر څنګ مې دوه ښایسته او ګلالي د وطن ځوانان ناست دي. غواړو له دوی سره وغږېږو چې له کومې سیمې څخه راغلي دي، اختر یې څنګه تېر کړ تر دې دمه پورې. سلامونه، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. مننه، تاسو نه هم ډېره مننه چې دلته راغلي او ستونزه مو کړې. کور مو ودان، ډېره زیاته مننه. اختر مو هم مبارک شه. ستاسو د هم مبارک شي، ټولو هیوادوالو د مبارک. کور ودان، ډېره مننه. نوم د لیدونکو ته واخله. نوم یې حنظله مجاهد دی، د پکتیکا ولایت د نک ولسوالۍ اوسېدونکی. بله، مجاهد صاحب بیا د پکتیکا ولایت اوسېدونکی دی. بل ملګری دی تر څنګ ناست دی، د هغې نوم هم راته واخله، هغه هم لیدونکو ته معرفي کړه. هغه خیرالله همدرد دی، بله، د پکتیکا ولایت د نک ولسوالۍ اوسېدونکی دی. دواړه د یو ولایت څخه یاستئ؟ د یو ولایت یو کلي څخه یو. بله، کور مو ودان، ډېره زیاته مننه. نن د لوی اختر درېیمه ورځ ده. تر دې مهاله پورې اختر څنګه تېر سو؟ الحمدلله ډېر خوندور، ډېر په خیر تېر شو. د امن په فضا کې و. انشاءالله هیوادوالو به هم د امن په فضا کې تېر کړی وي. کور مو ودان. نن د اختر درېیمه ورځ ده. زازي پارک ته راغلي یاستئ. د دې نه مخکې چېرته په چکر ولاړ وئ که نه وروسته له دې نه به ځئ؟ نه، تللي وو چکرو ته، کارغې ته تللي وو، پغمان ته تللي وو، ننګرهار ته تللي وو. ښه چکر مې انشاءالله ووهلی. څخه د ډېر زیات لذت یوړه؟ پغمان نه. پغمان نه یو له سرسبزو ساحو څخه دی. په کابل ولایت کې د پغمان ولسوالۍ ډېره شنه ولسوالۍ ده. کور مو ودان، ډېره مننه. دا چې تاسو د پکتیکا د ولایت څخه یاستئ، راځئ لومړی د پکتیکا ولایت د اخترونو کې د دود و دستور په هکله راسره وغږېږئ. ستاسو اخترونه هغلته څنګه لمانځل کېږي؟ هلته خو اخترونه اکثریت داسې ساده غونته وي، ځکه چې غرایز ځای علاقه ده، غرایزه ساحه ده. خو بیا هم الحمدلله اختر ښه وي. مینه او اختر مونځ مو چې وکړه، د اختر لمانځنه وروسته څه کوئ؟ یا په کوچني اختر کې یا د قربانۍ په اختر کې دود و دستور مو څنګه دی؟ مشرانو کره ځئ، تاسو کره څوک راځي، خپلو خپلوانو کره ځئ؟ لومړی کوم کارونه کوئ وروسته د اختر لمانځنه؟ د اختر لمانځنه وروسته اکثریت د موږ خلک ټول د شهیدانو هدیرې ته ځي. هلته موږ ډېر زیات شهیدان ورکړي دي. د شهیدانو هدیرې نه چې بېرته راوګرځي، بیا په مشرانو په خپلو او پردیو باندې د اختر مبارکۍ ته ځي، خلک ګرځي. ډېره مننه. کور مو ودان. د شهیدانو قبرونو ته چې ځئ، هغلته هغوی په حق کې دعا کوئ. وروسته له هغې نه راځئ، خپل د مشرانو سره، خپل د کورنیو سره د اختر مبارکیګانې کوئ. د کومو میوو څخه استفاده کوئ؟ یو بل ته ستاسې په اصطلاح باندې مړیګانې کوئ که نه کوئ؟ کوي ماشاءالله. موږ د اختر ټول کلی تقریبا د اختر ډوډۍ وي، ښه مناسب ډوډۍ وي. ټول کورونه ټولې پیملې راغواړو، مکملې پیملې ډوډۍ وي. ټول یعنې هر کار په ستاسو په کلي کې داسې دود او دستور دی چې په اخترونو کې غرمې یو فامیل ډوډۍ کوي، ماښام بل ډوډۍ کوي، یا سهار ته بل څوک کوي. ټول فامیلونه سره ټولېږي. دا هم د اتفاق او د اتحاد د یووالي یوه نښه ده. کور مو ودان. دا چې خپرونه یا خبرې در سره شروع کړم، د دې نه مخکې دی یو څو ډېر ښایسته او په زړه پورې شعرونه راته ویلې. کېدای شي چې هغه شعرونه هم لیدونکو سره یو ځای شریک کړئ؟ و انشاءالله. بله، مهرباني نو تاسو خپل شعر وایئ، موږ یې په مینه اورو. څومره چې موږ لاسته وي هره شپه مرمیو رڼا، دومره به نه وي ستا په ښار کې د بجلیو رڼا. پښتانه داسې پنجابیانو کې ښکاره لیده شي پښتانه داسې پنجابیانو کې ښکاره لیده شي لکه تیاره کې چې ښکارېږي د بجلیو رڼا. راځئ چې پورته کړو لاسونه په شریکو باندې، چې خدای پاک راولي زمونږ په بچیو رڼا. څومره په زړه پورې، څومره پر مفهومه. دا مو خپلو که د کوم بل شاعرو؟ نه، د یو بل شاعر دی. بله، د بل شاعر دی. خپله څنګه د شعرونو سره مینه، شوق او ذوق او علاقه لري؟ کله کله لیکې وایې که نه وایې؟ خپل هم کم شعرونه وایو، خو لیک مو نشته. بله، شاعر هم یې؟ کم. راځه یو خپل شعر دې د لیدونکو سره شریک کړه. خپل شعر اوس نشي ویلی. اوس یې نشي ویلی. کور مو ودان، ډېره زیاته مننه. ژوندي او سرلوړي اوسېږئ. ښه اختر ولرئ، ښه تفریح ولرئ. کور مو ودان.